سلامونه ملګرو، جعفر شاه درویش یم. ملګرو د افریقې د توریانو دا ویډیو مخې ته راغله، هغې کې چې کله مړ وشي نو خپل مرده چې کله مقبرې ته یوسي دفن کېدو نه مخکې هغوی یو یو په نمبر راځي او ښه لښته ورته ونیسي. هغه خپل مړی چې دی نو هغه وډبوي. ویډیو کې کتلی شئ تاسو. هغې خپله عقیده داسې لري، هغوی وایي چې د مرده ته په دې دنیا باندې سزا میلو شي نو په هغه جان کې به دې د سزا نه بچ وي. نو په دې جان ورته نمبر راځي او یو یو کس ورته لښته نیسي او ټس ټوسې پې جوړ کړي وي. نو ویډیو مې وکته، ډېر شکرونه مې ویستل چې شکر الحمدلله چې موږ الله پاک مسلمانان پیدا کړي او دغه شانتې ګنده مذهب کې دغه ګنده عقیدې راته نه دي راکړي. زمونږ چې چېرته غم وشي نو هغه ښه په درناوي باندې جنازه وشي، شکر دی. او بې شمېره خلک وي پکې، جنازه وشي، بیا په احترام باندې کټ اوچت شي، مقبرې ته یې وړی شي. بیا چې کله دفن شي نو هغه هغې نه پس چې دی نو دا قبر سر خپو ته مولیان صاحبان چې دي هغوی سبق وایي، د قرآن مجید تلاوتونه وکړي، دعاګانې وشي. او د هغې نه بعد چې کله خلک بیا لاړ شي حجرې ته، هغې کې د هغې مېلمستیا کېږي. 3 ورځې خلک راځي، دعاګانې کوي او هغه چې دی نو سلسله جاري وي. 3 ورځې غم وي، په هغې کې د لرې نه خلک راځي، دعاګانې ورته کوي. او څومره ښکلی مذهب دی زمونږ چې د مرده دپاره څومره په احترام باندې هغه 3 ورځې خلک ناست دي په حجره کې، دعاګانې کوي د هغه د مغفرت دپاره. او راشئ دوی ته وګوره، نو دا غیر مذهبي دي. نو دی چې دی چې کله پکې مړ وشي، هغه مړی چې کله دی مقبرې ته راوړي نو دفن کېدو نه مخکې ورته یو کس راځي، یو چوکه نیسي او ټس ټوسې پې جوړ کړي وي. دی وایي چې د مرده ته دلته کې په دې جان باندې سزا میلو شي نو هغه جان باندې به دې د سزا نه بچ وي. دا د دې بېوقوفتیا ده. ملګرو شکر دی چې موږ الله پاک مسلمانان پیدا کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو مخکې شیر کړئ. په دې سره ماته راکړئ اجازت. دلوي الله پاک.